درنو لیدونکو السلام علیکم، هیله د روغ جوړ به یاستئ. پکتیکا ولایت مرکز شرنه کې یوه داسې کورنۍ ته راغلي یو چې خورا اړمنه او غریبه کورنۍ ده. په دغه کور کې یوه داسې کورنۍ اوسیږي چې اولادونه یې کوچني دي او هغه سرپرست کورنۍ یې له وردګو نه راکډوال سوی ده او دلته همسایه اوسیږي. نو یو چا کور همداسې ورکړی دی. ورځو د دغه کورنۍ وضعیت ګورو چې څه تېرېږي په کور کې، څه رنګه ده وضعیت، اقتصادي څه ډول ده، خوراکي مواد لري نه یې لري، څه شي ته اړتیا لري او څه ډول لاسنیوی باید موږ او تاسې وکړو. له موږ سره راځئ. زه د وردګو د ولایت میدان ښار دوز راغلی یم. د دې کې څلور کولکي د ډېرې جنګو د ډېرې وچکالیو د هغه نه راغلی یم. دلې وره ډېره مځکه مې نیولې وي، وره په مغه پروت ومه د هغو نه وره په کال کې مو ته 3 پرسنټ اوړه راشي. چې مې د نور کور داسې دی، یو ته لاس نیولی، یو ته لاس نیولی، د چا رحم دغلته سیته کې اوسې اوس دا کوټې او دا ځای د چا ده؟ خپل دی؟ دا د بل چا دی؟ دا د بل چا دی. دا په برخیلو کې د مرخیلی دی، کور یې لمبر یې شته دی، سړی هم درته وزرم. څومره ستونزې لري؟ اقتصادي ستونزې دي؟ څه شی دي؟ څه شی لري؟ څه شی نه لري؟ لکه هېڅ وي. دغه د لاس خواري د روزانې ته که چېرې ووځو کور پیدا شي وره پیدا شي، که پیدا نه شي دونه وره د بېګا اوړه خستي، دونه وره د ګیس خستي. په دغه رقم د موږ هغه د کلي په کور کې په دغه سایه کې ډوډۍ نه وي. وره چې ته ووځم وره ځان ته هغه کړم، بیا وره د مسلمان بیا کوم رحمي وشي وره ډوډۍ ولېږي وره وړو ته یې ورکړم. ښه پکې شته که نه وي بیا که نه وي چې د غلات هم صبر کړی وي. نو کوچنیان خو یې غواړي، بیا کوچنیان یې غواړي، کوچنیان ژاړي وره نه څه وکړو. دا حالت بیا تا څومره ځوروي؟ فرضاً کوچنیان دي، اولادونه دي، مړی در چې غواړي که نه، ته یو سرپرست یې، د دوی پلار یې که نه، دوی ته د خوا بدي زر چا په خپل اولاد باندې خوا بدي کوچنیان یې یا وږي یا تږي یا مثلا له ستونزو سره مخ کې په مشکلاتو کې څومره ځوروي دا حالت؟ دا رقم ځوروي چې بیخي یو مې اولاد نه لیدلی، یو مرګ خدای کړی وای. پکې شته تر مرګه پورې بېلاړ وي. نو چې اولاد یې وږی شي که دغه نه مرګ ښه دی. پکې شته په دغه رقم خو راغلی په دغه ځای کې. اوس زه یم راغلی یوازې سړي دا د یوازې سړي دی، نه بوټه شته نه وره دغه د کوټې والا ته وره څو وارې مال ورکړو چې دغه کوټې که د موږ سره هغه نه کې د الله په نامه وله د شیشې مشیر ولېږه وره چې شیشې خو ولګي هغه د اولاد د یخ نه بچ. خو د کوټو والو کوټې درکړې دي؟ نو کوټې یې کړې دي، خو دا شیشې مشې څه د هغې چې ماتې وي. په کرایه یې درکړې که همداسې؟ دا خو وزره همداسې پکې پرتې وه. ښه داسې مسایه وړیا دي؟ وړیا دي وزره چې په پسې د معلومي. نو بیا وروسته به کرایه ورکوې که یا؟ کرایه چې پیدا کېده ورکم به که نه پیدا کېده چې مجبور یم وره خیمه به وایم یو شی پیدا کړم. ته یوازینی سرپرست یې د دوی ټولو نور مشران اولادونه دي شته؟ یا مشران شته، دغه مشران. دا د مشر زوی ده؟ دا مشر زوی ده. ښه څو اولادونه دي؟ اولادونه اوه. څو کسیزه کورنۍ یاست ټول؟ یاره غونډ به په کور کې 10 نفره وو. ښه وه. ته مزدوري کوې اوس؟ زه مزدوري ښه دا دی د اوس وله د بازار راغلم، نه وي په میاشت کې ور روزانه نه پیدا کېږي. اتنه سړی څه وکړو؟ ښه کار نه پیدا کېږي. زه خدای دې خیر کړي. درنو هیوادوالو، د تا د کورنۍ وضعیت ولیدو. موږ په افغانستان کې ډېر سخي هیوادوال لرو، په ځانګړي ډول هغه هیوادوال چې هغه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، مسافر دي. هغوی ډېر صله رحمي کوي، ډېر له زړه نري خلک دي، ډېر سخیان موږ لرو. تر اوسه پورې هم موږ چې د هر چا ویډیو خپره کړې ده، انشاءالله یو څه ورسره سوي. نو انشاءالله که چېرته هیوادوال مرسته وکړي د تا لپاره به بیا وروسته یو سیستم برابر کړو. انشاءالله که شونې ودې یو کاروبار، کوچنی کاروبار درته برابر کړو، ځکه ته خو کار کړی سې، خوارېکش سړی یې که نه، خپل استقامت او حوصله دې له لاسه نه ده ورکړې. نو
کوشش به وکړو تا ته یو کوچنی کاروبار برابر سي او ته کې مصروف یې او ترڅنګ یې د خپل اولادونو لپاره یوه مړۍ حلاله ډوډۍ په لاس ترې راوړي. نو قدرمنو لیدونکو دا کورنۍ مستحقه کورنۍ ده. هیله د تاسې لاسنیوی وکړئ، د تاسې د لاسنیوي په هیله باندې او په دې هیله چې موږ سره د نورو همدا رقم کورنیو لیستونه شتون لري، د هغوی له هغوی سره د مرستې لپاره تاسې له موږ سره مرسته وکړئ تر څو پورې موږ همداسې کورنیو ته رسیدګي وکړو په دغو سختو شرایطو کې، په دې سخت ژمي کې چې مصارف د هرې کورنۍ زیاتیږي، هغوی ته رسیدنه وکړو او هغوی د یو څه خاوندان سي. موږ په همدغه سیمه کې چې موږ پکې فعالیت لرو زرګونه داسې کورنۍ لرو، سلګونه کورنۍ چې هغوی لومړی درجه مستحق دي او اړتیا لري چې یو څوک یې لاسنیوی وکړي. نو تاسې مو خپلې مرستې موږ ته راولېږئ، موږ به ډاډ درکوو او له ډاډ سره درته وایو چې د تاسې مرستې تر دا رقم مستحقو او اړمنو خلکو پورې په پوره شفاف ډول باندې ورسوو. ډېره مننه کوو د تاسې د مرستو او همکارۍ په هیله.